یو صحابی فرمائی وی رسول اللہ مبارک را آواز رکھا هلموا الى الغداء المبارک، هلموا الى الغداء المبارک، پیشمنی لرا پراشه چې دا ډیر مبارک شی دی. مبارک زمون علماء یو برکت دا دی چې پیشمنی دی وکړه نو ته به موړې روژه به ښه اطمینان سره ونیسې، او که مو پیشمنی دی ونه کړه لسو یولسو له به اوږې نو بیا په دا روژه ستومانه. پیشمنی دی وکړه تنده به دې نی چېرته مازدیګر به دې تنده راشي، اوبو په وجود کې دی اوبه پرتې دي، په رګونو کې د رطوبت اوبه پرتې دي، او که پیشمني دی اوبه نه څښلې چای دې نه څښلې 10 بجې به د باندې تنده غالبه شي چې وجود کې کومې اوبه د شپې پرتې دي متیازو کې خوله کې بوځي نو بیا به تږې که خدایا دا مې څه غلطي کړې ده، ناجوړه به شي ناجوړه به شي، یو دوه به ونیسې بله او بیا نشي نیولی. نو برکت یو دا دی چې وجود به دې موړ په موړ پاتې، تنده به دې نه لګي، نو اطمینان سره به روژه ونیسې. او دویم برکت د دې څه دی؟ دویم دې خوراک سره د روژې غوندې د یو عظیم عمل شروع کېږي. دا ته په دې نیت کې دا خوراک ګوره، انما الاعمال بالنیات، نیت ته دا دی چې دا خوراک دی لکم چې دا څه وخت زما خېټه کې پروت دي چې د روژې تکلیف راته نه، او روژه الله له په خوشحالۍ ونیسم المبارک. او بعض علماء یو برکت بلم دی اسنګه زما ورونو وره چې مخکې روژه فرض شوه نو قانون بسو قانون بدو چې سړی به روژه به دی به اوده شو، روژه به شروع شوه، روژه به ما تکړه ماښام، بیا به کله روژه شروع کېده چې کله به سترګې ورلې اوده به شو، که روژه به نه مو ماته کړې او اوده به شو بیا به روژه شروع شو، که 9 بجې به اوده شو که 10 به اوده شو بس روژه به شروع شو. یو صحابی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هغه غریب ټول عمر په پټو کې خواري مزدوري وکړله، نو چې ماښام راغی کور ته د روژه ماتي په ټیم کې نو کور وکرسنو بیبي ته وی د خوراک څه شته؟ بیبي ورته وی چې خوراک خو څه نشته، ودرېږه ګاونډیانو کره دله څه ګورو. د یو غریب ستړی و کار یې کړی نو د ډډه وواله چې ډډه وواله خوب ورغی غریب له چې ښځی راله و دې خاوند ته یې وکته واخی به اوهو زما خاوند غریب ټول ورځ خدمت وکړه مزدوري وکړه، دا خو غریب اوده شو. خوب خو د انسان په اختیار کې نه کنه، بې اختیاره بعضې وخت انسان له خوب راشي، دا خو غریب اوده شو، دا خو د بیا روژه شروع شو. هغې غریب خوراک راوړه او دی اوده شوی خوب سره روژه شروع شوه. چې شروع شوه روژه چې ورځ ورپسې روژه ده نو اوس خو پېشمني نه شي کولی، روژه شروع شوې ده چې نیمې تر ورځ ورسېده بېهوشه شو. بس چې دا تکلیف راغی په صحابه کرامو نو قرآن شریف کې الله پاک آیت نازل کا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. بس د شپې خوراک جیر شو، خورئ اوبه مسکئ، کم وخته پورې که ودم شي پروا نشته چې را پاسې نو خوراک سکاک کوه، کم وخته پورې کوه چې تر څو سبا نه راختلې. نو ګوره مبارک ویلی شو، مبارکه برکت یې دا دی چې په نورو امتونو دا شی نو دا د رسول الله مبارک امت له خدای یو تحفه ورکړه، د رسول الله مبارک امت له خدای پاک یو تحفه ورکړه. نو چې د الله د طرف ته انسان ته یو تحفه میلو شي نو دا برکتي شی وي که برکتي شی نه؟ نو روحاني برکت، جسمانی برکت، روحاني برکت دا خدای احسان کړه په مسلمان. او دې کې د الله عرش کې یو حکمت دی که داسې نه وي که نه او هو چې دا روژه خو ډېره ګرانه ده، اوس چې ځان ته رایادی مړه زمونږ داسې روژه ده هغه خواران چې به اوده شو روژه به یې شروع شوه. شکر دی که وی مونږ به بیا نیوله الحمدلله، که هغه وی مونږ به بیا نیوله د الله حکم به خو الله ته ډېر لوی مهربانې ستا شکر ادا کوو چې را باندې احسانه کړه. یو دا مسله وه، یو بله یو مسله هم پکې وه درته به یې ووایم ځنو د شپې د خپلې بیبي سره یو ځای کېدل هم پر منه و په روژه کې. بس چې میاشت به ولیدلی شوه نو بس د ورځې شپې به انسان بیا د خپل خواهشات نشي پوره کولی، د شپې هم بند و، د شپې به هم نه نږدې کېدی، چې اختر به اعلان وشو نو بیا به سړی نږدې کېده. نو ګرانې انسان ته بعض انسان خواهشات غالب وي. د بعضې صحابو نه پکې داسې څه واقعات هم وشو نو الله پاک هغه اجازت هم ورکړه، هغه اجازت هم رب العالمین ورکړه په رمضان کې
چې تاسو د خپلو بیبیانو ته د روجې د ماتېدو نه پس تر پېشمني پورې نږدې کېدی شي. ګوره صحابو څونه سختې روجې وې، موږ ته الله اسانه کړه. دغه روجې به صحابه په خپلو ماشومانو نیولې، نو پېشمني له به یې پاسو. نو پېشمني ته پاسېدل او پېشمنۍ خوړل سنت دي. ښه دې ته خامخا پاسئ، خامخا. بلکې زه خو تاسو ته یو خبره کوم، زما انشاءالله چې دا خبره تاسو ومنئ نو ډېر خیر به خدای درکړي. د پېشمني نه داسې نیمه ګنټه مخکې پاسئ، زیات نه خیر دی، څو منټه، نیمه ګنټه. نو په دې 5 منټو کې اودس کېږي یا په 10 منټو کې د اودس وشي، نو ښکلې پا بسې نو اودس به وکړې. نو په 10 منټو کې یا په 15 منټو کې ښکلې یو 8 رکعته لمونځ کېږي، مزیدار. څلورم کولی شي، دوم کولی شي، شپږم کولی شي، اته د رسول الله مبارک غالب تهجد چې 8 رکعته. نو بیا په دغه 12 منټه کې سړی روټۍ هم خوړی شي، هېڅ مشکل نشته دی. نو ګوره تهجد لږ مهرباني وکړئ د رمضان په دې میاشت کې کوئ. قسم دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے، بخاری حدیث تے، وی نبی علیہ السلام با د رمضان په شپه کې دومره مشقت کو چې په نورو شپو کې به دونه مشقت نه کو. هغې خو به هره شپه د الله عبادت کو. تهجد خو به نبی علیہ السلام مستقل کول، بلکې بعض علما وایي چې په هغه تهجد فرض و، په موږ فرض دی، مستحب دی، سنت دی، او په هغه فرض و. خو خیر که څوک وایي چې فرض نه مو، نو په نورو میاشتو کې به دونه مشقت نه کو لکه په رمضان په میاشت کې چې څونه مشقت کو. نو اسیم پېشمني له پاسو که نه، چې پېشمني له پاسې نسواري خو خامخا پاسې، دا خو ما ته معلوم دی. هغه خو که پېشمنۍ کوي که نه کوي، خو خوله کې به غونډس کې لازمه نه چې غریب خو بغیر د دې نه کار، یاره د دې مردار نه خو په دې روژه کې ځان خلاص کې. دا یو میاشت ده، بس په دې کې به تا خدای پاک خلاصوي. کوشش وکړې، قصد وکړې چې د دې نسوارو نه او د دې سګرټو نه او د دې چیلم نه په دې روژه کې تاسو ځان خلاص کړئ. د خدای نه سوال وکړئ، خدایه دروازې دې بند کړي دي، بس ځان ته ساتم. نو نسواري کاکا او خامخا نسوارو لپاسي، نو چې نسوارو لپاسي نو خدای له نشي پاسېدی، پېشمني نه نشي پاسېدی، خو له سره پارېندې ولک پاسه اودس مات کا او ښکلی اودس وکړه او مونځ وکړه. چې سړی پاسي مشر نو بیا ماشوم ښځې ته کړئ. ښځې څونه محنتي دي غریبانانې، یوه نیمه ګنټه مخکې پاسي، تاله چیم پخه کړي، تاله خوراک هم پوخ کړي، او چې په دا میانځ کې تاله به بار بار راځي، ناوخته دې پاسه که نه، پاسه که نه ګلدین کاکا پلاره اله شابه ناوخته کېږي، او ته ورته ها ها کې غریبه په مصله ولاړې خپل منځ کوي. یاره ښځې ډېرې تکړه دي، ډېرې تکړه دي، خپل تهجد وکړي، دوه وکړي، څلور وکړي او خپل تهجد وکړي. نو مهرباني وکړئ، پېشمني وختي لږ پاسئ او تهجد کوئ، په دې الله خوشحالېږي. او بیا اخره شپه خو ډېره قیمتي ده، په رمضان کې بیا اخیری شپه ډېره قیمتي ده. د رمضان میاشت په ټولو میاشتو کې بهتره میاشت ده، او په انسان چې کوم عبادتونه لازم دي د عقیدې نه پس عملی عبادتونه، نو په هغې کې د روژې ډېر لوی اهمیت دی. منځ دی اهم عبادت دی، خالص بدنی عبادت دی. دغه رنګې روژه دام خالی بدنی عبادت دی. زکات هم عبادت دی خو مالی دی، اصل پکې مال دی، بدن دویم نمبر کې دی. او حج د دواړو عبادتونو مجموعه ده، هم بدنی عبادت دی، سړي باندې مشقت او کړوي، او مالی عبادت دی، مال هم پکې لګي. نو بدنی عبادتونه کم چې ارکان نبی علیہ السلام د اسلام ښودلي دي، داسې عبادات ګوره ډېر دي. نو بني الاسلام على 5: شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان. نو په هغې کې یو د رمضان روژه ده. دواړو کې فرق دا دی په مونځ او په روژه کې چې د مونځ تعلق د عمل سره دی، دا کې به ته ځان کړی مشقت به برداشت کې، او د روژې تعلق د ترک سره دی، د بعضې څیزونو نه به ځان ساتي. که یو سړي پېشمني نیت د روژې وکړ او تر ماښامه پورې دې اوده پاتې شو، دی بس دواړو راپانسېد، او چې کله د ماښام بانګ ووی دی راپاڅېد، اومې روژه وشو، هېڅ عمل یې ونه کړ.
اصل روجا یو څو څیزونه دي د هغې نه ځان ساتل دي. څه ته وایي روجا؟ زمونږ دا طالبان وی د دریو څیزونو نه ځان ساتل، یو د خوراک نه، بل د سکاک نه، او بل د شهوت د استعمال نه، او وسره یو څیز بل دی چې نیت دا ضرور دی. امساک وی د اشیاء ثلاثون نهارا مع نیت، دا چې کله سبا راوخیږي تر د نور د پریوتو پورې په دې ټیم کې د دې دریو څیزونو نه ځان ساتل او نیت ولا ضروری دی. دې ته روژه ویل کېږي. بیا دا میاشت د روژې ډېره زیاته اهمیت لري. د رمضان د روژو نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا په مکه کې نو یو څو روژې فرض وې. درې په هره میاشت کې فرض وې، هغې ته به ایام بیض وې. اصل کې دا ایام اللیالی البیض، په دې کې شپې سپینې، سپومې پکې روښانې، دیارلسمه او څوارلسمه او پنځلسمه د هر اسلامي میاشت دی. اسلامي میاشت دیارلسمه او څوارلسمه او پنځلسمه، هره میاشت کې درې، نو 12 میاشتو کې څو جوړېږي؟ شپږ دېرش. او یو به ورسره عاشوره نیوله، دا هم فرض وه. او بعضې علما پکې عرفه هم یادوي چې عرفه هم فرض وه. خو خیر د عرفې د روژې په فرضیت کې د علماو اختلاف دی. خو دا هره میاشت کې دیارلسمه اسلامي، څوارلسمه، پنځلسمه او د عاشورې دا فرض وي. دا به نبی علیه السلام مبارک باقاعده نیولې او صحابو ته به یې ویل چې دا نیسئ. او چې بیا رسول الله مبارک مدینه شریفې ته هجرت وکړ نو بیا د رمضان روژې فرض شوې. نو دغه شپږ دېرش یا اووه دېرش روژې چې ما درته وویې د دې فرضیت منسوخ شو، اوس فرض نه دي، لیکن اوس هم مستحب دي که څوک یې نیسي نو ثواب پکې شته. دا ما چې کوم آیت ولسته نو بعضې علما وایي دا د رمضان په حق کې نازل دی. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. نو طالبان سوال کوي چې په مخکې امتونو خو د رمضان روژې فرض نه وې، او دلته خو الله وایي په تاسو روژې فرض دي لکه په مخکې امتونو چې فرض. نو زمونږ طالبان وایي دا تشبیه صرف په ذات کې ده، ذات د روژو په هغې مو په مونږ هم دی. لیکن زمونږ لوی علما، محققین علما چې په هغې کې امام بخاري هم داخل دی، او په هغې کې زمونږ علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه هم داخل دی. هغې وایي چې نه، دا دې روجو نه دغه مخکنی روجې مراد دی. یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان خاوندان، کتب علیکم الصیام، په تاسو روجې فرض شوې دي. کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه په مخکې امتونو چې څنګه فرض وي په هغې دغه روجې وي. درې په هره میاشت کې او یوه عاشوره، دا هغه وي. او دلیل یې څه دی؟ وی دلیل یې دا دی چې وروستو الله وایي یو خو کما د هغې په شان د تشبیه په هغوی دغه وي، په مونږ هم ده. او بل ایام معدودات، د شمېر ورځې الله وایي. نو د شمېر ورځې هغه دي، د رمضان نه دي. د رمضان خو د شمېر نه دي، کله یو کم دېر شي او کله دېر شي. ورې په دې هم ځان پوه کړئ. بعضې خلک چې میاشت یو کم دېر شي وایي یوه مو خوړه، دا په زول خبره ده. په ځان به د ګناه اقرار نه کوې چې یو مې وخوړه کمبخته، دا خو دې د ګناه اقرار په ځان وکړ. ولې د روژه خوړل خو ډېر لوی جرم دی او ډېره زیاته ګناه ده. نو ولې دا خبره کوي چې یوه مو خوړه؟ او څوک وایي مولیانو را باندې یوه مو خوړه. هلکه مولیان خو خلکو ته وایي اونیسئ روژه، اونیسئ. مولیان در باندې ولې خوري؟ دا میاشت به دله مولا ګوري که ته به یې ګورې؟ خو که تا میاشولي ده، مولیان خو غریبانان چشمې اچوي، هغوی میاشت ته کوم ځای ګوري؟ او ماښام جومات کې ناست دي، ستا په انتظاري چې څوک به میاشت وویني او راشي او ما لګوی راکړي. هم عام مولا د اعلان هم نشي کولی. دا د شریعت خبره درته کوم. نو د شمېر ورځې نه دي، هغه میاشت ده، کله یو کم دېرش کله دېرش. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې ته لاړ، رمضان فرض شوی دی. نو په مدینه کې 9 کال د رمضان روژې نیولې، 9 کاله. په 9 کالو کې 2 کاله دېر شوې، 7 کاله یو کم دېر شوې. 2 کاله دېر شوې، 7 کاله یو کم دېر. نو زموږ عالمان وایي دې نه معلومیږي چې دا یو کم دېر غالب دی.
نو اکثر یو کم دیر شي کله د دیر شم شي نو چې یو کم دیر شوه او میاشت نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو کله میاشت ووینئ نو روژه کې صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته او چې کله د اختر میاشت ووینه نو روژه کې اختر کې بس که په یو کم شوه او که په دیر شو یاره اتیش پکې نه راځي که په اتیش تو باندې چا میاشت ولیده او دنیا ولیده نو پته ولګېده چې په لومبي سر کې مې یو خوړلی ځکه د اتیشو میاشته نه بیا به د هغې روژې قضا کې نو دا خبرې چورلټ غلطې دي ښه تاسو چې زما دا کم مقتدیان یې یا زما دا بیان څوکم اوري او یې څوک ګوري په دې میډیا نو ټولو ته دا زما خبره ده چې دا به قطعا نه وایي چې یوه مو خوړه دا د ګناه خبرې دي د ګناه خبره به نه کوې نه به دا وایي چې مولیانو را باندې یوه خوړه مولیان چا بچا لپاره خپله خیرت نشي خرابولی چې وی منی سي مکوجه کې او د لکونو خلکو بوج په خپل سر راواچي دا آسان کار دی یزه مې روژه مې یوه خوړه نو دا د ګناه خبرې دي انشاءالله دا خبرې به زده کوو ښه نه به دا وایي چې یو مو خوړه به چې میاشت اعلان وشو روژه اعلان وشو کوجه او نه به دا وایي مولیانو ته به نسبت نه کوي چې مولا لکه تا ګوی ورکړه خو اعلان به وکړي که دې ونه کړه اعلان به نه کوي به هر کیف نو د رمضان روژې د شمیر نه دي چې د شمیر وي دونه دي میاشت ده کله دیرش او کله یو کم دیر دا دویم دلیل شو دریم دلیل څه دی رستو راځي عمدې کې فمن شهد منکم الشهر فلیصمه نه رستو راځي چې فمن کان منکم مریضا د تیر وته فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخرى که څوک مریض وي یا په سفري مریض دی ونیولی نشي د دې رستو قضا ونیسي یا په سفر دی او دته روژه نیول ګران دي د دې رستو قضا ونیسي راځي اوس هغه استیټه کې وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين دا آیت دی هغه بل دی على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين چې څوک طاقت لري د خوښه د روژه نیسي او که فدیه ورکوي اوس ورونو د رمضان د روژو دا حکم نه دی دې کې چې طاقت لري نو روژه به نیسي دې کې فدیه نشي ورکولی نو زمونږ طالبان څوک دوی لا یطیقون لا پکې مقدر دی څوک یې حمزه سلب یا بفعال وغیره وغیره حضرت امام بخاری سوای او شان ورشا کشمیری سوای وی دا د رمضان د روژو خبره نه ده وی دا د هغې روژو آیت دی د هغې حکم ده که چا به روژه نیولې شوه مې خوښه وه چې روژه نیسم او که فدیه ورکوم دا هغه شپږ دېرش روژې چې وې هغې کې اختیار و تعالی روژه نیسي او که فدیه ورکوي په رمضان کې د اختیار ستا نشته هغې کې الله آیت نازل کو فمن شهد منکم الشهر فلیصمه هغې کې حکم دی چې روژې میاشت در باندې راله لازما به روژه نیسي د رمضان نه میاشتې دا حکم نه دی که طاقت دې وي خامخا به نیسي په فدیه کار نه کېږي او که طاقت دې نه بیمارې نو خیر دی مه نیسه بیا به فدیه ورکې که شیخ فانی وي او که ځوان زلمی وي نو چې جوړ شي نو بیا به نیسي نو زمارونو مخکې دغه روژې فرض وي دغه روژې نو چې رسول الله مبارک مدینه شریفې ته هجرت وکړو نو په دویم کال د رمضان روژې فرض شو اعلان وشو من شهد منکم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن قرآن په رمضان کې نازل شوی ومن شهد رستوی منکم الشهر فلیصمه اوس به روژه پکې نیسي رونو قیمتي میاشت د رمضان نه بله نشته دی ډېره قیمتي میاشت ولې قیمتي میاشت ده یا قرآن شریف د الله د ذات نه لاول په لوح محفوظ کې ولیکلی شو بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ بیا د لوح محفوظ نه د هغې یو فوټوکاپي په دې لومبي اسمان کې یو کوټه د بیت العزت ورته وایي هغې ته الله را منتقله کړه دغه فوټوکاپي چې د لوح محفوظ نه بیت العزت ته را منتقل کېدله دا د رمضان میاشت ده او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې قرآن شریف په غار حرا کې نازل شوی دی دا د رمضان میاشت ده دا هم د رمضان میاشت ده او ټول اسماني کتابونه تورات زبور انجیل او چې څومره صحیفې دي که په آدم علیه السلام دي که په شیس علیه السلام که په ادریس علیه السلام او که په ابراهیم علیه السلام دا هم ټول د رمضان په میاشت کې نازل
نو قیمتي میاشت. بیا په دې میاشت کې یو شپه ده قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي چې هغه د زرو میاشتو د عبادت نه د هغې د یوې شپې عبادت بهتر دی. څومره قیمتي شو؟ یا زرو میاشتو نه بهتر دی. لیلة القدر خیر من الف شهر. د زرو میاشتو د عبادت نه عبادت بهتر دی. برابر نه بلکې د هغې نه غوره دی، بهتر دی. زمانونو څونه قیمتي میاشت خدای پاک مونږ له راکړه، او دا میاشت دې دپاره مونږ له راکړه چې مونږ په دې کې عبادت وکړو. دوه قسمه عبادت، یو د ورځې روژه، یو د شپې قیام اللیل چې مونږ الله ته ودرېږو. مونږ روژو ته ځان ستړي کړي. ماشومان چې روژې نیسي واڼه ښه نوي شي، نه بچې ګورې ناجوړه به شي. د صحابو به سهالو خبرې، صحابو به ماشومانو ته ښکلې پېشمنۍ تیار کو، ځکه چې پېشمنۍ خشتئ نو خلک ورته راپاسي، او که پېشمنۍ هسې ټیپره لوګانې بیا څوک نه راپاسي.